hotel. پلو مې راوغوښتی. ستا کور دی ماشاءالله اوبه دي. پنجشیر خواته کړې ده داسې وګرځېږه داسې سیاد کور ده په کاپیسا کې. شیخ شی شکرې ده ښایسته اوبه دي. هوټل ده دا اتاق ته رالو نو بس فاینل خوښ کړئ. په کم کې ستا او دلته د رود غاړه هم ده. خانه کجاست؟ ها السلام علیکم. هیله لرم چې ټول په جوړ او روغ یاست. نو د بامیان ولایت عمومي بازار ته رالو. نو تاسو راځئ چې د بامیان ولایت عمومي بازار درباندې ووینم. دلې یو ولاګ جوړ نو تر ټولو له مخه کوشش کوو. ډوډۍ خو ډوډۍ مو نه ده خوړلې. د غرمې 2:30 2 بجې دا هوټل. دا بازار د عمومي کباب یې ښه هوټل ته راغلو. چا هم راوړې ده رازیزې ډکه مکارجانه. خوندورې اوبه هم دي او ښې چای هم مکارجانه څنګه ډېرې ثابته چای دی او زما په زړه چای دی بیخي ماشاءالله. الله دې خیر ستا دې کور ودانې مې ښه مېلمستیا دې راته کړې ده بیخي الله دې خیر. پیسې به ته ورکړې مېلمستیا ما اجر ما هم کړی پیسې به تا پیسې د مشر د اکا زوی لرو ډېر ښه ښایسته ځوان هم ده. شکر مې خیر دی خیر. نه ده پلو مې راوغوښتی. خوند یې صحیح ده. غوښه یې کلکه ده. غوښه همله ښه پسه ده چې هم ښه الحمدلله میشجان کړله. نو اوس به له خیره سره یو ځای به منځونه کوو او سفر به پیلوو له خیره سره چیرې د کابل پر طرف. نو تاسو به تعقیب کوئ. دا د بامیان ولایت عمومي بازار. پر لارې باندې یو ځای ښایسته اوبه را بهیږي. ښه یخه سایه ده. نو دلته به اودسونه ولمنځونه وکړو انشاءالله. نو بیا ځو مخ ته کابل ته مرکت پیل کړی ده. یو ځای کښېنو. چای هم څه مې نه دي خوړلی. بیا چای خورو. نو تاسې مې تعقیب کړئ. تیلو راچوو دروش 5 افغانۍ.
پنجشیر د طلایي سره ده او دې خوا ته بیا ښه ښایسته وږی یې ډېر ښایسته خوند کوي. موږ اراده لرو چې ولاړ شو پنجشیر ته، شپه به پنجشیر کې سفر مو را پیل کړی ده، له خیره سره ځو د پنجشیر خواته نو چې تر کومه مقوله کې درسره پاتې شم تاسې راسره ملګري اوسئ تر هغو چې وایي. دا څنګه ښایسته کور ده ماشاءالله، ښایستې اوبه دي. دا هم ډېر ښایسته کور دی دا ټول. یو مشکل څه هغه دا چې دلته یو څه هوا سره دوړنه ده، داسې دوړې ماډل ده. نو که نه نور وختونه تېر واري هم زه راغلی یم، دا ډېر صاف ښایسته هوا لري دا ځای. بس موږ ته یې د بخه نوم د هوا خراب دی. دا لار پنجشیر خواته کړې ده، داسې وګرځېږه داسې بېرته مو د پنجشیره څه پلان غلط سو. پوښتنه مو وکړه وایه موږ چې کوم ځای ته تلو وایي 5-6 ساعته لار ده. چې موږ رسېږو 9 بجې نو بیا اوس رالو په کاپیسا کې یو. په کاپیسا ولایت کې یو، نو پلان به نیسو په کاپیسا ولایت کې دی په سیاد کې د شپې ځای شته. نو دورې به یې وارې وګورو، که چیرې هلته د شپې ځای نه و نو بیا به د خیره سره ځو ډایرکټ کابل ته بېرته. کاپیسا کې ولاړ یو، د یو هوټل پوښتنه کوو کوم چیرې پیدا کړي. دا په کاپیسا کې د سیادو ځای ایسکریم دې راواخلو. درې نیوز نور هم راوړو. حریصه دې را ښه ده، بد نه ده، خوندور ده، واخله هوا بیخي لوړه ده. دا سیاد چشمه ده، یو چینه ده، د خلک شان رانیسي. میوې ده چې اوبه وګوره خارجان، ښایسته انګور دي ماشاءالله. چې اوبه وګوره، اوبه یې څونه سړې. دا چینه ده انګور خورې، دا چې خورې شخورې دلته. دا چکیده ده، یو ګیلاس به راواخو وبې ګوره. دا چکیده اوس برابروي. څنګه ښایسته اوبه دي. بسیار ویشان چې پراته دي. چکیده ده په ذوقان په وګوره بالا کار هیچ انداز بیا ده. دا په څو ده ګیلاس؟ دا ګیلاس په څو ده؟ ګوره یخ پراته دي دا شان. هر شی چې خورې بس ستی په خدمت کې. ښه خوند کوي، د زړه د باندې پسې راوځي. ښه شی ده ده، ښایسته شی ده. دا تر اوسه دې په کلات کې خوړلی دا رقم؟ کلات نه په ټول افغانستان کې هم نه ده خوړلی. اوس مې دغه کې وخوړل. دا څنګه ډاکټر صاحب څنګه و ده؟ هېڅ خبره نه اوس دې خوړلی و دغسې؟ ما هم دا دوهم واري و، تېر واري هم ما خوړلی و. یو واري وخورئ بیا بیا ورې خوري. دا داسې اوبه راوځي، دا داسې دا اوبه راوځي. څنګه دي کورت؟ هغه رقم دی لکه تېر وار چې و. خوند دی په ما کې هغه خوند نه دی پاته. زکام یم، زکام ته تاوان نه کوي. دغه یو هوټل ده، دا اطاق ته رالو،
دا اتاق کته یې موږ دا به ځینې ونیسو شپه به د لې تېره کړو دا اتاق مو وکته نو اوس دې کړي خبرو سره کوي چې څنګه د دغه اتاق صحیح ده د شپې دپاره او هم ښه یخه ده کېدای شي غوماشې هم نه او په کم کې سته بر کم وایسته نو دوی به خبرو سره وکړي دغه به ورسره وکړي کړو شپه به د لې تېره کړو د خیره سره یو خواته اوبه دي او اخواته سیند ده دا فکر کومه بل هوټل دغه اتاق مو بس فاینل خوښ کړئ په کم کې ستا او دلته د رود غاړه هم ده هغه یو ګل یې کری ده دلته دا عجبه ګل دا خاصیت لري دا داسې په چت کې ځي وینې داسې ځي په چت کې ټول ځایو کې کری دې خواته یې رود ده نو اوس خو توره شپه ده هوټل ته راووتو نو موږ ډوډۍ به وخورو بیا ناوخته کېږي نو برګر مو را اډر کړي دي د خیره سره برګر به وخورو بیا به بېرته اتاق ته ولاړ شو نو بل شي ته به اشتها نه کېدل زموږ برګر تیارېږي دې ته مو ډېر تکلیف ورکوي دوکان یې بند کړی و بېرته دوباره زموږ دپاره خلاص کوي وایي تی مېلمانه یاست نو تکلیف ما ببخښي بیا ده ټوله ورځ دلته ګرځي بس خپله خواري کاږي خانه کجاست؟ ها؟ خانه کجاست؟ دور است؟